أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یسألک تپوس کیستان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل الکتاب اہل کتاب ان تنزل علیہم دا چې تنازل کے پدوی باندې کتابا من السماء یو کتاب د اسمان نا فقد سألو په تحقیق سرا سوال کړیو دوی موسی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا اکبر من ذالک لوی د دینا فقالو پس دی ویلیو ارنا الله اخی مونگتا الله تبارک و تعالی جهرتن پخکارا فاخذتهم الصاعقه پس اونی ولدوی لرا تندر بظلمهم په سبب د ظلم د دوی په سبب د کفر د دوی ثم اتخذوا العجل بیا اونی ودی سخیلرا په عبادت سرا من بعد ما پس د هغه سنا جاءتهم البينات چراغلیو دیتا اخکار دلیلونه فعفونا عن ذلك نمعفی وکړه مونږه دویتا عن ذلك د دغه کارنا واتینا یعنی د سخی د عبادتنا واتینا او ورکړیو مونږه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلطانا مبینا غلبا اخکارا ورفعنا او اوچت کړیو مونږه فوقهم د دوی د پاسا الطورا کوهی تور بمیثاقهم په سبب د میثاق د دوی په سبب د کلکی وعده د دوی وقلنا لهم او اول مونږ دوی ته ادخلوا الباب داخل شي دروازې ته سجدن په حالت د سجده کې وقلنا لهم او اول مونږ دوی ته لا تعدوا في السبت تاسو د حد نه تجاوز مګوي فی السبت پورز د خالی کې واخذنا منهم او اغست ومون د دوینا میثاقا غلیظا وعدا مضبوطه فبما نقضهم پس په دی وجا یا فبما نقضهم پس په سبب د ماتولو د دوی میثاقهم وعد خپل لرا وکفرهم او په وجه د کفر د دوی بآیات الله په آیاتونو د الله تبارک وتعالى وقتلهم الانبیاء او په قتل کولو د دوی د انبیاء کرام لرا بغیر حق پنا حق باندې وقولهم او د دې قول د دوی په وجه د قول د دوی قلوبنا غلف چې زمونږ زړونه غلف په پرده کې دي بل طبع الله علیها بلکې مهر لګول دی الله تبارک وتعالى علیها په دوی باندې بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الا قلیلا مگر لګ وبکفرهم او په سبب د کفر د دوی وقولهم او په سبب د وینا د دوی علی مریم په مریم بی باندې بهتانا عظیما بهتان لوی وقولهم او په سبب د ویلو د دوی ان قتلنا المسيح چې بشک مونږه قتل کړی دی مسیح عیسی ابن مریم عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې زوی د مریم بیبی دی رسول الله چې رسول د الله دی د مقتل کړی دی وما قتلوه او نو وجل دوی هغه لرا وما صلبوه او نه پانسی کړو دوی هغه لرا ولکن شبه لهم لیکن مشتبه شوی په دوی باندې لیکن ګډوډ شوی په دوی باندې یا ولکن شبه لهم لیکن په شک کې پریوتی دوی دا درې وړ معنی د دې کې دي وان الذين وبشک هغه کسان اختلافو فيه چې دوی اختلاف وکړو د په باره کې لفي شک منه خامخ په شک کې دي د په باره کې ما لهم به من علم نشته د دوی د پاره س علم الا اتباع الظن مگر پیروي د ګمان وما قتلوه یقینا او دوی نه دی قتل کړي هغه یقینا یعنی یقینا دی هغه قتل کړي نه دی بر رفعه الله بلکې اوچت کړي دی دلر الله تبارک وتعالى الیه خپل ځان طرف ته وکان الله او دی الله تبارک وتعالى عزیزا حکیما زبرد غالب او حکیما خاوند حکمت وان من اهل الكتاب او نشته د اهل کتابونه الا ليؤمنن به مگر خامخه به ایمان وروړي په د باندې قبل موته مخکې د مرخ پلنا
و یوم القیامت او په ورځ د قیامت یکون علیهم شهیدا ویبا په دوی باندې گواه فبظلم من الذین پس په سبب د ظلم د هغه خلکو د وجنا هادو چې يهوديان دي حرمنا علیهم حرام کړی دی مونږه په دوی باندې طیبات پاک سيزونه احلت لهم چې حلال کړی شوی د دې د پاره وبصدهم او په سبب د منکولو د دوی عن سبیل الله د لارې د الله تبارک وتعالى نه کثیرا ډیر خلق واخذهم الربا او په سبب د اغستلو د دوی الربا سود لرا وقد نهوا عنه او حال دا په تحقیق سره دوی منکړي شوی د دینا واکلهم اموال الناس او په سبب د خړلو د دوی مالونو د خلکو لرا بالباطل پناحقا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للکافرین د پاره د کافرانو منهم د دوینا عذابا الیما عذاب دردناک لكن الراسخون لیکن چې راسخ دي مضبوط دي فی العلم په علم کې منهم د دوینا والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون دوی ایمان لري بما انزل الیک په هغه څه چې نازل شوی دی تا ته وما انزل او په هغه څه چې نازل شوی دی من قبلک مخکستانا والمقیمین الصلاة او قائم ساتون کی دی منزلرا والمؤتون الزکاة او ورکون کی دی زکات لرا والمؤمنون بالله او ایمان لرون کی دی په الله تبارک وتعالى باندې والیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې اولئک دغه خلق سنؤتیهم زرد چې وربکم دوی ته اجرا عظیما اجر لوی